زما ژوند را تباه کړی دی. زه بلل چې تر دې ژوند په مرګ هم خوشحاله یم. کبلالپور چارواکي زما سره هغه هم نه. پلوشه 18 ساله 8 ماه قبل در ولسوالی دنده ولایت قندهار نزد ملا ولی جان تعویض نویس که به ملا پت آقا مشهور است رفته بود. پلوشه میگوید تعویض نویس بر وی تجاوز جنسی کرد و پس از شکایتش به پلیس بازداشت گردید. پلوشه میگوید ملا ولی جان اکنون او و خانواده اش را اخطار میدهد. ملا په اخترو کې وایي زه دې سرایه وروم د دې کاره ته انکار څه زه ورته هم زه نه انکار کېږم. تا زما ژوند را تباه کړی دی. بیا که مې ستا پر ورور لاس ولګېدی که مې پر پلار لاس ولګېدی زه په عامه سرندوالۍ کې را روان یم. زموږ عکاسۍ سوي په پټ مخ موږ را روان یو. موږ ته اخترونه راکړي. ما ته یې په هغه اوله ورځ لا وویل که دې چیرې په ما حکومت خبر کړي زه په پاکستان کې د 200 کسو طالبانو مشر یم. په اوله سرای دې را ورکړم. که دې خپل پلار په ما خبر کړي په اوله پلار دې د څټ د خوا دې رالال کړم. دی ما ته داسې اخترونه راکوي. نن ورځ زما ګرده ثبوتونه پراته دي. دی خوشي کړي ګرځي. ولې پر کوم عمل زما سره ولې داسې ناوړه عمل وسو. زه به ورغلی یم خپل د ناجوړۍ دپاره. نو دی دا خبرې کوي دا خو پر دې طریقه دا خبره نه کېږي. زه خپل د درده ورغلی یم. د زما سره ولې دا ناوړه عمل وکړي. ما خو نه غوښته چې دی زما سره داسې ناوړه عمل وکړي. اوس په ټوله نړۍ کې ماته په کچه سترګه کتل کېږي ځکه چې زه خویندو ته بې عزته کړم. خانواده پلوشه خواستار تامین عدالت از سوی حکومت بوده و از نهادهای جامعه مدنی، حقوق بشر و جامعه جهانی می‌خواهند تا با وارد کردن فشار بالای ارگان‌های امنیتی فرد تجاوز کننده را دوباره بازداشت کند. مادر پلوشه میگوید زما د لور ثبوت په شفاخانه کې پروت دی. په رښتیا قابلې وکتل و ملا دا کار کړی دی. ولې نن ورځ نو بیا زموږ غور نه کوئ. ولې زموږ ناره نه اورئ. خو هغه د په شفاخانه کې ثبوت پروت دی. هغه د په دوسیه کې پراته دي. هغه د په کابل کې پراته دي. ولې زموږ سره همکاري نه کوئ. ولې زموږ ناره نه اورئ. ولې مو ملا رایله کوئ. خو دغسې معلومیږي چې تاسو د حکومت خلک موږ سره کومک نه کوئ. دا قاضیان دي هم په رشوت ولاړ دي. که دغه دی په حکومت هم په رشوت ولاړ دي. ولې زه مسکین یم. زه خدای نه لرم. ملا خدای لري. دغه کیږي هغه د دی رایله سو. ریاست زنان ولایت قندهار از این مورد ابراز بیخبری می کند. مقامات امنیتی هم تاکنون در این زمینه چیزی نگفتند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر ضمن ابراز نگرانی از افزایش واقعات خشونت علیه زنان در قندهار میگوید حکومت باید این موضوع را به طور جدی تعقیب کند.